السلام علیکم دادا. وعلیکم سلام بچې څنګه چلې بچې بخیر داسې دي بچې دا راته پوه کا تا سپلای بچې ما کوټې کې کار کوو تا سدي وله دغه چې کوم دي هغه رانه چاپټ کړو اوس په پته باندې پوه مو چې دا رانه چا یوړل خو دی به زه دی ما ته خدای په ګوتو راکړي کنه نو دی زه بغیر د مرګه نه پرېږدم دا بوټان نه دي دا بوټان دا سرولیکسن بوټان دي بیبي راته پیسې راکړي وي دا بوټانو ته واله خو دا نه چاپټ کړل کنه بیبي بیا چې کور ته نه راځي روټۍ ته مور په مخ کې المه و دا به داسې نه کېږي صحیح درته خدای دې ما دا غل چې دی په ګوتو راکړي کنه راځه 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 د سره یا لکه ها داسته کوي وتلې مې دا خو سیند دی سیند نه دی دا د خوړ اوبه راوځي راوې زه تا په چلونو په دغو باندې ښه پوهېږم زه در سره نه ځم بیبي سره یې جوړ سلا کړي بیبي منې دي دي ځکه یې دې که په زړه کې څه کاله چې زه به بل چې د بل وکړم نه 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 دا اوبه نه ځم سره شام راځه نه ځم نه دې وړي نه دې وړي ځان کابو کا ځوانې اراده ډېره مضبوطه ده داسې چې څوم مخې ته رالل که نه ایله پې مه کوه اوس پټه وایي پټ راکړه مه راګېرېږه راځه چې ځو غلاما کوټي به دې تا کار وکړي بوټان به دې تا کار وکړي ډېره مې خوښه ده سړی ښه پوخ کوټه دی لکه غلاما دې بوټانو په د خو موت ټیم کړی دی انډیا والا مشر څه دی دا خو ډېر زبردست بوټان دی یار دا چې ځو خیال وکړه زما کوټې زما بوټان چا پټ کړ دا وار دی ما ته خدای په لاس باندې راکړي زه به دای سره چې دای سره خبرې وکړم زه دای بغیر د مرګه نه پرېږدم خو اوس په زه په خپلې ښځې ته څه جواب ورکړم داسې نه پرېږدم داجي ګله څنګه یې یاره بچې هغه ورځ خو رانه چارسدي ولا کېړی چاپټه کړي او نن پته لګوي چې دا غل څوک دی نن یې رانه کوټې هم بیوړه او اتا چې رانه کوم بوټان بچې اخیستي خو هغه بوټان یې زما نه یوړل اوس په دې بیبي له څه جواب ورکړم اوس په څه جواب ورکړې کور مور ته مه راځه بس دی نو بچې اخیر زه به څه کوم ځکه چې ما باندې لږ څه ګوره بچې دغه وکړه دا څنګه چې مېلمه راغلی دی او روټۍ چې روټۍ راته ما ته راوړه زه په دې پټي کې زه په تا دا بوټان ته دلته څوکۍ ته راغلی خو دلته خوبونو ته راغلی بچې هېڅ غم مه کوه دا غل د خدای پاک ما ته په ګوتو راکړي په ده به ته زه بازیګرې اړوم بازیګرې راځه بچې پرېږده دادا یا خو دلته کې څوکۍ ته راغلی خو خوبونو ته ټول فصل یې هلته خراب کړو سارو ته به په غل باندې ایله بازیګرې یله ایله نه په تا به واره کې کور کې بیبي بازیګرې یله زه به بچې داسې چل دی چې بیبي ته دې المه وغواړه داسې چل لکه نه زه ځم کور ته او ته په دې خپل ځای باندې نظر اچوه هېڅ چا څاروی هم رانشي زه ځم تا ته روټۍ راوړم ښه صحیح ده بچې زه لاړ شه ته روټۍ ما ته راوړه زه کار کوم د
کار پاتې دی زه دا کار وکړم او ته چې دی چې ته راشې او ما ته روټۍ چې زر تر زره بچی راوړم ښه لاړ دا صحیح هلکه خوښه دې نه ده بله سامان مې صحیح کړي ده ورځونه نه مړه زه نه ځم مړه راډه ده ډېره مزه به وکړي ته ما په دې ملال کې ولې پرېږده بس ته نور غلاګانې نه کوم یاره ته خو به غلاګانې پرېږدي ایله نه زما لاس پرې ختېږي زه خو بې کوم ته کای ته لاړ شه زه نه ځم زه خو نه یار ځم ځه ځه بخیر وکړه یوې هفتې نه مې نور چې دی بلکل نه دی لیدلی دا دلته ته داسې ښایسته نور لګي زه خو یم چې په دې سرګړو کې ښه بېغمه سم یم ډېره مزه کوي سب کړی یم رانه شاپټې بوټان هم رانه شاپټ اصل چې دا هم رانه خو زه مړه الله مالک بل به راته وایي دا ته زما سپلی او زما کوټي او زما چپلې او دا دویم وار کاته دا هم اوس پټی ښه دا ته اوس به زه تا سره چې دی عمل وکړم عمل ځکه چې ما خو دا په زړه کې وي چې دی به خدای پاک ماته په لاس راکوي او زه به په ده باندې بازیګري اړم بازیګري دا خو زه نه یم دا خو زه نه یم دا ته نه یې دا ته یې که نه تا به زه اوس دلته کې تړم او پلار پسه د ټلیفون کوم ټلیفونو چې پلار دې راشي ما سره به چې ما سره به فیصله کوي فیصله مخکې شه مخکې شه تا سره چې دی عمل وکړم عمل چې ته ما ته خو دې غل پته نه وه مو لتې لته مو لته مو لته مو اوس د تا سره اوس به د تا سره چې عمل وکړم قیامت راځي لکه قیامت رالو کنه کوم دی قیامت رالو کوم دی غلی شه ته به کولا کو بیا به غلا کوي الا توبه منه کوم دی قیامت کوم دی ته ما کولا کو صحیح ده زه تا پرېږدم ما ته قیامت وښایه مخکې شه څه بېوقوفې مشره قیامت خو په ما رالو چې تا زه والم ودره ګوته خو د لاس سره وکړه خو پرېږدم دې نه بسې پرېږدم دې نه ودره